بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، په دې هیله چې تر ننه موږ کوم درس ورکړی ستاسو د رضایت وړ وي. احیانا که کوم ملګری پکې انتقاد لري، کولی شي موږ ته یې کمنټ کې راپرېږدي. نن راځو فنکشن اف اپریټینګ سیسټم وایو، یا د اپریټینګ سیسټم فنکشن یا کارونه چې اپریټینګ سیسټم یې اجرا کوي. له هغې جملې څخه اولنی فنکشن میموري منیجمنټ. میموري منیجمنټ څه معنا لري؟ ګورئ، الوکیشن او ډي الوکیشن د میموري سپیس یو پروګرام ته د یو موقعیت ورکول او د یو موقعیت اخیستل یو پروګرام ته دې ته څه ویل کېږي؟ میموري منیجمنټ. د یو موقعیت ورکول د میموري او د یو موقعیت د میموري اخیستل یو پروګرام څخه دا د میموري منیجمنټ کار ده. مثلا موږ تاسو څه کوو؟ یو ورډ فایل لیکو. دغه ورډ فایل هم چې ولیکه دا غواړو په یو ځای کې ذخیره کو. نو دغه ذخیره کول چې موږ تاسو په یو فایل غواړو یو ځای کې ذخیره کو، دې ته الوکیشن ویل کیږي. ډي الوکیشن دې ته ویل کیږي چې په کوم موقعیت کې موږ تاسو دا ذخیره کړی له هغه ځای ویسو په یو بل ځای کې موږ تاسو دا چی کو پیسټ کو یا هغه د موږ تاسو الوکیټ کو. یو پروګرام ته د میموري سپیس یا هغه اندازه موږ تاسو ورته پښتو کې ځای وایو کنه. یو پروګرام ته د میموري یو برخه ورکول او بیرته اخیستل د ته میموري منیجمنټ وایي. میموري منیجمنټ د یو پروګرام د پاره د میموري ځای نیول او بیرته ورڅخه اخیستل. دوم راځو چې ته پروسیسر منیجمنټ. پروسیسر منیجمنټ دا ده چې یو ټاسک یا یو وظیفې ته پروسیسر اساین کول. اساین پروسیسر ټو ډیفرنٹ ټاسکس. هر مختلفې وظیفې ته پروسیسر اساین کول څه معنا لري؟ فرض مثال هممهاله که چېرته تاسو ملګري لیدلی اوسیږي چې هممهاله لګیا ده په سی یا سی پلس پلس کې کوډ کوي او هممهاله هغلته د یو سندره ځان ته په ګوشکیو کې اچولې ده، د کمپیوټر لارې اوري. یا فرض مثال یو ملګری به مو لیدلی چې هم په فوټوشاپ کې په یو وخت کار کوي او هم د کروم له لارې یو دوه عکس سره ډاونلوډوي هغه فوټوشاپ دپاره. نو ګوره دلته څه شی ده؟ څو مختلف ټاسک شول. یو دا ده چې په فوټوشاپ کې کار کوي، بل دا ده چې د کروم په واسطه له انټرنیټ نه هغه پکچر را ډاونلوډوي یا تصویر را ډاونلوډوي. ګوره دا مختلف کارونه سول. اوس دغه هر مختلف کار ته چې پروسیسر اساین کیږي دغه ته ویل کیږي پروسیسر منیجمنټ ویل کیږي، چې یو ځل یوې وظیفې ته اجرا شي، بل ځل وظیفې ته اجرا شي. اوس درته شارټ تشریح کوم ځکه د پروګرام او د کتاب مطابق چې موږ تاسو مخ ته ځو اول کې لږ شارټ وي، خو وروسته دغه هر موضوع په ښه خلاصه سره تشریح کوم. اوس فقط تاسو نور زده کړئ ځکه امکان لري چې د بعضو ملګرو امتحانونه نږدې وي، نو په خاطر سره هغوی ته فقط پکار ده چې په شارټ شکل سره زده کړي. وروسته له خیره دغه هر موضوع چې له شروع نه یوه تر اخره پورې ویني دغه ټوله په ښه شکل تشریح کوو. اوس فقط تاسو همدومره ذهن کې در سره ونیسئ چې دغه هر برخه څه معنا او څنګه کار کوي. بل څه شی ده؟ ډیوایس منیجمنټ. ډیوایس منیجمنټ څه ته ویل کیږي؟ د ډیوایس اخنیول او بیرته پرېښودل دې ته ډیوایس منیجمنټ ویل کیږي. څه معنا لري؟ لکه ګورئ موږ تاسو چې کوو فلش کمپیوټر ته ورکوو، صحیح ده که نه؟ دغه فلش چې کمپیوټر ته وصلیږي دغه هم یو میموري ځای ته ضرورت لري، یا فرض مثال یو سپیس یا یو ځای ته ضرورت لري چې دی هغلته خپل فایلونه ځای په ځای کړي. بیرته دغه کوم میموري کارت یا فلش چې موږ تاسو باسو له دغه بیرته ډي الوکیشن یا هغه ځای بیرته ورنه اخیستل دې ته څه ویل کیږي؟ ډیوایس منیجمنټ ویل کیږي. فرض مثال د کیبورډ وصلو کمپیوټر سره، هغه ماوس وصلو کمپیوټر سره، پرینټر وصلو کمپیوټر سره، همداسې نورې هارډویري اجزاوې دي یا ډیوایس دي چې موږ تاسو یې کمپیوټر ته وصلو. دغه هر یو چې وصلیږي ځان ته یو موقعیت نیسي او کله چې بیرته ښکل کیږي یا ویستل کیږي نو هغه بیرته خپل موقعیت پرېږدي. بل راځي فایل منیجمنټ. فایل منیجمنټ څه ته ویل کیږي؟ ټول فایلونه چې د یو ادارې داخل یا فرض مثال یو فنکشن یا یو کار پورې تړلی وي د هغو منیجمنټ کول. څه معنا لري؟ دا موضوع داسې لکه اکثره ګونګه وي. فایل منیجمنټ ته ویل کیږي لکه فرض مثال موږ تاسو څه کوو یو ورډ فایل لیکو. دغه ورډ فایل لیکل، د دې ذخیره کول، د دې ډیلیټول، د دې انتقال، د دې نه انتقال، دغه ټول د چا کار ده؟ فایل منیجمنټ کار ده. فرض مثال
نه تنها ورډ فایل، دا نور فایلونه لکه فرض مثال پکچر، لکه ویډیو، لکه اډیو، لکه فرض مثال نور داسې چپترې وي، جملې وي، مجلې وي، دغسې نورې خبرې وي، دغه ټول څه شی دي؟ فایل دي. د کمپیوټر دپاره دغه ټول فایل دي. همدارنګه له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته د فایل لیږل، یو فایل شروع کول، لکه فرض مثال تاسو یو کوډ کوئ، هغه کوډ رن کول، دغه ټول فایل منیجمنت ته، دغه ټول د فایل منیجمنت کار ده. دغه ټول کنټرولول د چا کار ده؟ د فایل منیجمنت کار ده. له هغې نه وروسته بل شی لرو، سیکیورټي منیجمنت لرو. سیکیورټي منیجمنت څه ته ویل کیږي؟ سیکیورټي منیجمنت دې ته ویل کیږي یو میکانیزم د دې دپاره چې دغه کمپیوټر سیستم داخلي او بیروني فعالیتونه ټول شي تر کنټرول لاندې وي. سیکیورټي منیجمنت هغه میکانیزم چې د کمپیوټر سیستم داخلي او بیروني فعالیتونه ټول څه شي وي؟ تر کنټرول لاندې وي، تر امنیت لاندې وي. دې ته څه ویل کیږي؟ سیکیورټي منیجمنت ویل کیږي. سیکیورټي منیجمنت helps in implementing a mechanism that secure and protect the computer system internal as well as external. د کمپیوټر ټول داخلي او بیروني فعالیتونه په امنیت کې ساتل. بیروني فعالیتونه څه مطلب لري او داخلي فعالیتونه څه مطلب لري؟ داخلي فعالیتونه خو معلومه خبره ده، موږ تاسو لکه فرض مثال یو فولډر خلاصول، یو فایل خلاصول، یا ویډیو خلاصول، یا ویډیو بندول، دغه ټول داخلي فعالیتونه دي. اما بیروني فعالیتونه دا دي لکه فرض مثال موږ تاسو فلش داخلو کمپیوټر ته، د ماوس له لارې یو فنکشن ورکو کمپیوټر ته، د کیبورډ له لارې یو فنکشن ورکو، د پرینټر له لارې یو فنکشن ورکو، د انټرنیټ له لارې یو فنکشن کمپیوټر ته ورکو. دا ټول ایکسټرنل دي. نو آیا له بیرونه داسې یو شی رانشي چې موږ تاسو کمپیوټر سیستم هنګ کړي یا یې جام کړي، یا فرض مثال په داخل کې داسې یو شی یا داسې یو فایل موږ تاسو ونه لرو چې هغه ویروس ولري، موږ تاسو په خبر نه اوسو، زموږ تاسو کمپیوټر امنیت په خطر واچي، له موږ تاسو څخه ډیټا فاکه کړي یا موږ تاسو ډیټا ډیلیټ کړي. نو دغه ټول څه ده؟ سیکیورټي منیجمنت ده. د کمپیوټر داخلي او بیروني فعالیتونه کنټرولول د چا کار ده؟ د سیکیورټي منیجمنت کار ده. بل عنوان چې دا جاب سکیجولینګ ده، په همدغه اپریټینګ سیستم فنکشنو پورې تړلی ده. جاب سکیجولینګ، جاب سکیجولینګ مطلب څه شی ده؟ لکه مخکې مې هم چې درته تشریح کړ، ګورئ موږ تاسو ورډ فایل کې کار کوو، دا یو جاب شو. ویډیو پلی کوو، دا بل جاب شو. عکس ایډیټ کوو، دا بل جاب یا هم بل شی سو فنکشن یا کار شو. نو دغه هر یو ته د کمپیوټر د ریسورسو الوکیټ کول او بیرته ترې اخیستل، هر فنکشن ته، هر ټاسک ته ځان ته دا د جاب سکیجولینګ کار ده. هر فنکشن یا هر کار ته د کمپیوټر د سیستم ریسورسو ورکول او بیرته ورنه اخیستل د جاب سکیجولینګ کار ده. د کمپیوټر مختلفو وظایفو ته یا د کمپیوټر هر وظیفې ته جلا جلا د کمپیوټر د سیستم ریسورسو ورکول او بیرته اخیستل د جاب سکیجولینګ کار ده. مثلا ورډ فایل کې لیکل کوو، صحیح ده کنه؟ ورډ فایل کې لیکل کوو او هغلته په فوټوشاپ کې هم موږ تاسو ایډیټ کړی. اوس دلته دغه پرینټر دواړو ته ضرورت ده. نو کوم کار ته چې اول ورکړل شي، کوم کار ته وروسته ورکول شي. یا فرض مثال کوډ مو کړی ده په سی پلس پلس کې، فرض مثال کوډ کړی، غواړو دا رن کو، اما ترڅنګ هغلته موږ تاسو چې لرو غواړو چې یو سیټ اپ هم انسټال کو، لکه ویژوال سټوډیو غواړو انسټال کو. نو دلته اوس دغه پروسیسر چاته ورکول شي؟ آیا فرض مثال د سی پروګرام ته ورکول شي، که فرض مثال هغه سافټویر ته چې انسټالیږي. نو دغه سکیجولینګ د چا کار ده؟ دا د جاب سکیجولینګ کې د اپریټینګ سیستم کار ده. بل څه شی لرو؟ ټایم شیرینګ لرو. دغه جاب سکیجولینګ د ټایم شیرینګ سره تړلې خبره ده، ځکه هر فنکشن یا هر کار چې اجرا کیږي په یو وخت سره اجرا کیږي. هغلته سیستم ریسورس ورکول کیږي. سیستم ریسورس چې لکه انپوټ ده، آوټپوټ ده، همدارنګه ریم ده، پروسیسر ده، کیشې ده، مین میموري ده، سیکنډري میموري ده، دغه ټول څه شی دي؟ سیستم ریسورس دي چې دا یو وظیفې ته ورکول کیږي. اما ټایم شیرینګ نه مطلب دا ده چې هر جاب یا هر وظیفې ته وخت ورکول کیږي، چې ته کمپایلر باندې کار وکړه، ته اسمبلر واخله، ته یوټیلیټي پروګرام واخله، ته نور پیکیج واخله او خپل کار سرته ورسوه. په یو وخت کې یو جاب ټول ریسورس یا ټول منابع داخلي د کمپیوټر ځان ته نشي اخیستی. هر پروګرام ته به ځان ته یو منبع اساین کیږي یا ورکول کیږي. دغه چې دغه هر یو ځان ته ورکول کیږي، دغه د یو ټایم مقدار وخت وي، د یو مشخص وخت وي، یو مقدار ټایم وي چې ته له دغه ټایمه تر دغه ټایمه دغه ریسورس ته الاوټ سه،
ته له دغه ټایمه فرض مثال له 1 تر 2 ته فرض مثال انپوټ ته الاوډ سه، له 2 تر 3 آوټپوټ ته الاوډ سه یا اجازه درته ته فنکشن په اجرا کا. نو دغه ټول د چا کار ده؟ ټایم کار ده چې د مختلفو سافټویرونو یا مختلفو اجزاو د داخلي د کمپیوټرو یا بیرونی کمپیوټر چې ورکول کیږي دغه هر یو ته وخت ورکول کیږي چې ته پلانې ریسورس استفاده کا، ته پلانې ریسورس مې استفاده کوه، ته په دغه وخت کې انیبل اوسېږه، په دغه وخت کې غیر انیبل اوسېږه. نو دغه ټول د چا کار دی؟ دغه فنکشن اف اپریټینګ سیستم یا د اپریټینګ سیستم فنکشن دی. په دې هیله چې تر دغه ځایه مو یو څه اخذ کړی وي. بیا هم که کومه پوښتنه یا سوال لرئ مهرباني وکړئ، موږ په خدمت کې یو. دغه درس کوشش کوم چې هر درس لنډ تشریح کوم، ډیر اوږد نه تشریح کوم، ځکه ډیر اضافه مثالونه پکې جلوګري کوو، ځکه وخت هم ډیر نیسي او همدارنګه موضوع بیا ډیره لویږي چې په درد نه خوړل کېږي، ځکه هغه روزمره استادان هم عمره خواري در سره صنف کې کوي. زه درته شارټ او په لږ شکل سره تشریح کوم، تر هغو ستاسو ذهن کې کینی او تاسو ته یو شارټ نوټ وي چې تاسو ته هم په امتحان کې هم وروسته له امتحانه په درد خوړل سي. نو ښې چارې الله مو مل شه.